زر قضاوت یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم په دې هیله چې ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خاوند یې د یو څو ورځو لپاره د کوم کار په تکل کې بل ښار ته تللی و. کار یې په یو څو ورځو کې خلاص شو او خپل کور ته یې د شپې ناوخته واپسي وکړه. کله چې کور ته راورسېدو د کور دروازه یې خلاصه کړه. ویې لیدل چې په کور کې خاموشي ده. دا هم د خوب کوټې ته راغی. فکر یې کاوه چې ګوندې ښځه به مې ویده وي. کله چې ولیدل د خوب په بیډ کې د سړي او ښځې جوړه پښې د کمبل څخه بهر راوتې دي. سړی ډېر په قهر شو. فکر یې وکړ چې یوه زما ښځه ده او بل یې ځان ته څوک سړی راوستی دی. بهر راووتو او یو مضبوط لرګی راواخیستو او بیرته کوټې ته راغی. هغه سوباړی په بیډ ویده نر او ښځې ته ونیو. دومره یې ووهل چې نور ستړی شو او سوباړی نشو پورته کولی. له ډېرې ستړیا او تندې له کبله یې غوښتل چې اوبه وڅښي. نو پخلنځي ته لاړو. کله یې چې فرج یعنې یخچال خلاص کړ چې اوبه وڅښي، ګوري چې د ناستې په کوټه کې تلویزیون لګېدلی دی او ښځه یې تلویزیون ته ناسته ده او تلویزیون ګوري. له حیرانتیا نه یې سترګې وموښلې. فکر یې کاوه چې دا زه څه وینم. مېرمن چې خپل خاوند ولیدو نو زر یې په منډه خواته راغله او ورته یې وویل ګرانه ستا پلار او مور راغلي دي. ډېر ستړي ستومانه و. نو ما ویل چې لږ ارام وکړي. په دې خاطر مې ورته د خپل خوب تخت پرېښودو چې ښه په ارام خوب وکړي. آیا ته ورغلی وې او که نه؟ سلام دې ورته وکړ که نه؟ هغه چې دا هر څه واورېدل په سترګو یې تیاره راغله. ډېر زیات ځان سره شرمنده شو خو وخت تېر و. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې تاسو به د دې کیسې په مقصد باندې پوه شوي یاستئ چې هېڅکله هم زر قضاوت مه کوئ. که دا کیسه مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ در سره یې لایک کړئ. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ.